د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الله په پاکی سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. پادشاه دی، ډیر سپېڅلی دی، برلاسی او د حکمت څښتن دی. همغه ذات دی چې د ناپوهانو یعنی اومیانو په منځ کې پیغمبر په خپله له همغوی نه راپاڅوي چې هغو ته د هغه آیاتونه اوروي، د هغوی ژوند سپېڅلی کوي او هغو ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي، په داسې حال کې چې له دې نه مخکې هغوی په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي وو. او د دغه پیغمبر بعثت د هغو نورو خلکو لپاره هم دی چې لا تر اوسه له هغو سره نه دي یوځای شوي. الله برلاسی او د حکمت څښتن دی. دا د هغه فضل دی چاته چې خوښه شي ورکوي او هغه ستر لورونکی دی. کوم کسان چې د تورات حامل ګرځول شوي وو خو هغوی د هغه پیټی پورته نه کړ، د هغو مثال د هغه خره په څیر دی چې په هغه باندې کتابونه بار کړی شوي وي. له دې نه هم ډیر بد مثال دی د هغو خلکو چې د الله آیاتونه دروغ ګڼلي دي. دغسې ظالمانو ته الله هدایت نه کوي. دوی ته ووایه ای هغو خلکو چې یهودیان شوي یئ، که تاسې په دې انګېرنه مغرور یئ چې له نورو ټولو خلکو پرته فقط همدا تاسې د الله نازولی یئ، نو د مرګ هیله وکړئ که تاسې په خپلې دغې انګېرنې کې رښتونی یئ. خو دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي د خپلو کړو له عمله چې دوی کړي دي، او الله دغه ظالمان ښه پیژني. دوی ته ووایه له کوم مرګ نه چې تاسې تښتئ هغه تاسې ته راتلونکی دی، بیا به تاسې د هغه ذات حضور ته وړاندې شئ چې په پټه او ښکاره باندې پوهېدونکی دی، او هغه به تاسې ته وښیي چې تاسې څه کول. ای مؤمنانو، کله چې د جمعې په ورځ د لمانځه لپاره ندا یعنی اذان وشي نو د الله د ذکر یعنی لمانځه خواته وزغلئ او پیرل پلورل یعنی اخیستل خرڅول پرېږدئ. دا ستاسې لپاره ډیره غوره ده که تاسې پوهیږئ. بیا کله چې لمونځ ترسره شي نو په ځمکه کې خواره شئ او د الله فضل ولټوئ او د الله ډیر ډیر یادونکي اوسئ، ښایي چې تاسې ته فلاح په برخه شي. او کله چې دوی سوداګري او لوبه ننداره کیدونکي ولیدله نو د هغې خواته وخوځېدله او تې ولاړه پرېښودلې. دوی ته ووایه له الله سره چې څه دي هغه له لوبې نندارې او سوداګرۍ نه غوره دي، او الله تر ټولو ښه روزي رسان دی.